د دې علم د برکت او ورځ یو لکه دا خبره کوله اسې مې شروع کړه خو سړی ما پېژندنه خطیب صاحب راغی زما په دې جیب کې یو زر روپۍ واچول زه ولاړم محمد ما پېژندنه خو شا طرف نه راغی زما په دې جیب کې پیسې واچولې دې خلکو ته مې دا سړی والله که زه پېژنم چې دا څوک خو زما په دې جیب کې پیسې واچول دا خلکو دې ناتوانانو راځي ناتوانان چې څنګه جمله سې واګي لاس ونه دې ته دې پیسې ته سړی شکر کوي هغه دې دې کته دې مولا دې جوړې بنا چې مزه وکړي نه وټه په مې اورې زما دې کې مواجهه او زمونږ دې علماء په یو ورځ باندې ویلي چې نن د جنازه نه کوم هڅه په روزه روانه شل رکعات دراوی بدل په 20000 روپے کو تاسو راځي او کله راځي خو امام سے فرادي او یو ورځ دا احتجاج نه تاسو د مولانو چې د جلوس لیدل ورا یو وینم دي تاسو د مولانو په جلوسونو ورسته دا د مولا جلوس دي دې نه کې نه دي او چې دا دې لپاره جلوس واسره دې چې راځي نن ټول محمد را یو دې شو یو مقتدی له یو رکعت نه دو ترکه به چې موږ تر خزانه نشي وایو دې دې چې راځي او تنخواه 15000 روپے په ایمانی وای یا ایمان اکم چې دغه کا سره کار کوي چې دا تاسو د خپل شور په کوي دا کوم منتظمین به تاسو شور په کوي دا نو چې څو په خپل باندې کی تاسو چې دا هغه د ګرګا سره چې هغه مزدور لګي دا څومره دی اړینه 800 لګي 25 کې دا ورته 100 روپے دی جوړي او دا مولانا شیخ دا ورته 200 روپے نه 200 روپے دی اړیو نو څو دا به وشپږ او دې مولا چې د موږ نه یو راوته چې دا مثلا نن راوالم او چې نن یو جلوس جوړ کوم مولانا چې هر وخت د داسې خلاف جلوس جوړ کړی خطیب صاحب ابو بکر نتو کا چې کېږي په سر باندې بیا له ګل په مخ باندې اغستې چې قادیانې را باندې کې نو دې او شابه راوځي خو یو ورځ چې دا داونه وی چې د امامانو لپاره را پاسه دا ولې د امامان د منصب دا علماء دا منصب دا پټکې دا مصلات دا دې رکوع لپاره لګي دا صرف په دې بنیاد باندې کې چې دا په مونږ باندې د دې امت مسلمه حق نبی کریم علیه السلام زمانه کې یو امام پس یو صحابي مونږ کو بیا نبی کریم علیه السلام دراغه یا رسول الله په لارې باندې د سفر نه راتلم د تجارت مال را سره او په لارې مې دا باندې د موستم راغی دا موستم چې مرانه په لار کې یو امام پسې مونږ کو هغه د ملس اصول سره د غلیر ډک پرې خودل ما دې دا بدن خلاص کوم دا په ما باندې حق ډیر راغی چې دا حق خلاص کوم نبی کریم علیه السلام ورته وی چې داسې د غلې سل اصول دی امام ته پرې خودل د یوم الحق نشي ادا کوي وزمارو اکه د امام نه تاسو کوټه ولانا سي بچی دي سو ولانا سي مال له خدای دې اجازه دي شو کړ او د دې په مقابله کې کبیا موازنه نه کومه اني موازنه ممکن نه د دې په مقابله کې زموږ معاشره ډاکټر راواله د سکول استاد راواله بل یو ملازم راواله یو تاجر راواله دا غي نه تاسو کا تنخواه څومره دا څومره پیسې ګټي لاک 2 لک 3 لک ګټي گزاره څنګه روانه ده دې په مشکل ورسي اده مولانا دې تاسو کوم مولانا سے گزاره الحمدلله دې شکر دې الله فضل دې روانه د دې په مقابله کې هغه ډاکټر چې نن زمانه کې د موږ او تاسو قصاب ویلي هغه په تنخواه د هسپتال لغړې راخلي پیسونه په کړې راخلي په دوايانو کې به کمیشن یې کړې راخلي او چې تاسو یو کې بچی دي سوري وي په بچي دوی په دوه بچی دي گزاره دي ډېر په مشکل پیسونه یې لسنه وځي کار خراب څومره به فرق دی د دیندار طبقه او د هغه طبقه منځ کې موازنه او مثال او تشبیه سره ورکول دي زما محترم عزتمنو ذکر کله دې ملګرو ته بچي عالمان کې عالمان چې عزت ته ویلو شي نو زموږ داخله کوي چې امام کما مولا وشي چې امام وشي او مولا وي او پته نه لګي سبا پوری سبا نه پوری قسم دې خطیب چې لدا سو د پوسو کې مونږ کله کله وایو خدای پاک کوم شی دې مخکې کو او کوم پکې وکړو دا خلک سوچ دا چې دې وسو لري مونږ وایو چې سبا دې وکړو کوم یو دې مخکې کو
زمارونو دا عزت لپاره موږ او تاسو ټول ګوره احترام څومره ډېر نبی کریم علیه السلام فرمایي چې یو عالم الله پاک به درته وایي چې ځه جنت ته دی به خپې خښېږي دی به خښېږي میدان محشر کې چې نه ځمه جنت زه به څنګه جنت ته ځمه والله به دوی چې ولې نه دی یا الله پاکه امام وما مقتدیان دي وو چا ډوډۍ راوړه چا چای راوړه چا تنخوا راکوله چا پیسې راکولې علم چې مې زده کړو چا راسره تعاون وکړو چا راسره امداد وکړو اوس زه چې یوازې روان یم دا خپل متعلقین او دا خپل مقتدیان د ځان سره بو نه ځمه نو زه به یوازې یا الله په جنت کې څه کوم نبی کریم علیه السلام فرمایي الله به د حشر خلق مخامخ کړو ټول خلق به د مخامخ کړي زه دې کې خپل خپل متعلقین راټولوه حدیث مبارک کې راځي چې به یو توازو کې پلان کې دې راشه هغه دې سیټ ته ودرې دلته ودرېږي بل دې پلان کې تم راشه هغه دې حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام مسکې چې وي داخله بوته په کنجو باندې ودرې شرط بلې سیدن کې او په بلې سې چتېږي پنځ باندې ودرېږي چې شرط دم کار کوم چې ما وې دې وته او راځوي دې راشه راوړ دې ته راوړ نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د څومره متعلقین او تعلقدار دي هغه ټول به یو ځای کې الله ته وایي چې دا زما متعلقین الله به دوی دام سره جنت ته بوځي او تم او چې دا دې بیا خپل بچي یو حدیث کې راځي که عدد نجوم السما چې عالم به د دومره خلکو سفارش کوي لکه د اسمان د ستورو د تعداد برابر یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې یو سړی مړ شي یا الله پاک په فرشتو ته وی چې لکه دنه تاسو کې چې عالم کو نه پیژنې عالم دې ملګریو فرشتي چې راشي دې کس نه تاسو کې عالم سره دې ملګرتیا خو نو دې وو چې نه عالم سره ملګرتیا فرشتي به الله نه لړی شي چې الله پاک عالم نه پیژندل بیا به دوباره راولېږي چې تاسو دوباره ورشئ چې د عالم ملګری خو پیژنده کنه نو دې کې واپس راشي ته وایي چې عالم خو ملګری نو خو د عالم ملګری دې ملګری د عالم د دوست سره د دوستانه او تعلق وي دې به چاو دنیا کې زما یو ملګری او ما خو د عالمانو سره تعلق نو خدای هغه سره ډېر تعلق یا الله وو فرمایي چې دغه عالم د دې دوست په برکت باندې د جنت نو چې دا عالم ستا په کور کې دا حافظ قرآن ستا په کور او یو ملګری ته خبره کوله وي یو حافظ قرآن نو یا وتا یو حدیث په هغه سره ډېر تعاون او امداد کوي نو ته وی چې یاره تعاون او امداد سره کوم خو وي زما الله کسانو کې زمان لیست کې واچي حدیث کې راځي چې حافظ قرآن باندې له کسانو سفارش کوي د خپل خاندان خو دې حافظ قرآن ته وی چې هغه لیست برابر هغه برابر شوی نو دې حدیث یې وی چې هغه چې اوس هغه لیست برابر شو زه به اوس کو دومره کړه په دومره د لب وي دا ځان خپل جوړ کړم نو خپل کور کې الله پاک هغه حافظ قرآن پیدا مونږ او تاسو ټول د دنیا خدا فانی دنیا را نن هم دا ختمه ده دا نن نه ورځ مونږ او تاسو د ژوند نه لاړ دا بیا نه ده دا نن نه مازیګر د ژوند نه لاړ دا ژوند دی اما شران سپینګری نه دی نه د پوسو کې د ژوند د څنګه ته قسم دې په پوښي مونږ په پوښي نشو دا دې مونږ 45 47 سالو باندې کوئی به چې بس ساتيږي او مخام کېږي او کار دې زور وجره نه وخت راغی تاسو څنګه دې زمارو په بچی ایمان خو هم ده خیر څو په بچی په ایمان کوي چې څنګه دا ایمان جزاكم الله خير الله جل جلاله دې موږ او تاسو له رحمت او واخر دعوانا